د پاکستان تېرې ته د افغان ځواکونو غاښ ماتوونکی ځواب. په ختیځون کې د 201 خالد بن ولید خل اردو مسؤلینو ویلي د ننګرهار او کونړ ولایتونو اړوند ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې افغان ځواکونو د پاکستاني ځواکونو 11 پوستې ویجاړې کړې، 15 پوځیان یې وژلي، د 2 کسانو جسدونه او ګڼ شمېر وسلې او مهمات یې نیولي دي. د حکومت اړوند سرچینو د څرګندونو له مخې په دې جګړه کې افغان لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. ملي دفاع وزارت هم په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې افغان وسلوالو ځواکونو د پاکستاني پوځ له خوا د هیواد د هوایي حریم د 15 سرغړونو په ځواب کې تېره شپه د ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان امنیتي ځواکونو د مرکزونو پر وړاندې بریالي غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړل. د دفاع وزارت په خبرپاڼه کې راغلي که پاکستاني لوری بیا پر افغانستان ورته سرغړونه وکړي، د هیواد وسلوال ځواکونه چمتو دي چې په پریکنده ځواب د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. دفاع وزارت له دې مخکې هم ویلي وو هر څه چې پیښ شول مسؤلیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. پاکستان بیا د افغان ځواکونو د تېرې شپې بریدونو ته په غبرګون کې تورخم او په ډیورنډ فرضي کرښه له هیواد سره ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې دي. دا په داسې حال کې دی چې ایران، سعودي عربستان او قطر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو هڅې پیل کړې دي او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې ده.